زمون دا جون خو نور ختم شو، زمون دا ځواني لاړه، زمون ښایست لاړ، هر څه په ختمېدو لاړه ځواني. فما له من عودة، ځواني ورته بیا نه راځي او په ویښتو کې سپین ولګېدو او د دې نه ګوره تېښته نشته. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. پرېږده هغه کارونه، پرېږده هغه نخرې پېښې چې هغه هلکوالي کې دې کولې، هغه ماشومتوب کې دې کولې. واذکر ذنوبک وابکیها یا مذنبو، د خپل ګناهونه رایاد کا، وژاړه الله ته همیشه دپاره. او خلک وایي که نه قیامته پورې خو سړی وروکی دی، قیامته پورې خو سړی کمقل نه. یو وخت یو دوران راغی، یو سړی ګډوډو ماشوم ځوان شو، تنکۍ ځوانۍ کې و په ځان پوه نه شو. زه خیر دی 20 کاله عمر تېر شو، نو د بعضو پکې 30 تېر شو، نو 40 او 50 او 60 تېر شو او موږ بیا هم پوه نه شو چې یاره دا زمونږ دا ژوند خو نور ختم شو، زمونږ دا ځواني لاړه، زمونږ ښایست لاړ، هر څه په ختمېدو دي او زمونږ مخې ته دا دنیا په کمېدو ده او دا خپلوان روان دي او بیا به کې موږ سوچ نه کوو. نو مخکې وایي واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. یاد کا حساب کتاب چې کله به درسره الله سوال او جواب کوي، مناقشه به درسره کوي. او دا یاد کړه چې لابد یحصى ما جنیت ویکتب، تا چې څه کړي دي او څه دې ویلي دي دا هر څه لیکلی شوي دي. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. تا نه که هېر شوي که نه چې تا په تېر شوي زمانه کې څه کړي دي، او زه تاسو ټولو ته یم که زموږ نه دا هېر شوي چې موږ په تېر شوي کال کې څه کړي دي، نو 2 ملائک الله مقرر کړي دي چې هغوی ته کراما کاتبین ویلي دي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې. هغوی دا هر څه د ځان سره لیکلي دي. او سورة المجادله یا سورة المجادله الله رب العزت په هغې کې دا خبره ذکر کړې ده چې زه به د قیامت په ورځ د انسانانو د پیریانو د اعمالو بدله به ورکوم. نو سوال دا راځي چې د دې دومره انسانانو او پیریانو د اعمال دا به څنګه الله د دې بدله ورکړي؟ دا خو زموږ نه هېر شوي دي. کال مخکې مونږ څه کړي دي، کال خو دا ګټه خبره میاشت مخکې قصه، هفته مخکې قصه زموږ نه هېر. نو الله وایي احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه. الله دا هر څه شمار کړي دي او دې بندګانو هېر کړي دي. که زما او ستا نه هېر شي که نه، خو د الله رب العزت نه ګوره نه هېرېږي. که زما او ستا نه هېري نو ګوره ملایکو خو لیکلي دي، که زما او ستا نه هېري خو په عملنامه کې شتي. او ځکه بیا شاعر مخکې وایي وغرور دنیاك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. او دا دنیا دوکه د دنیا او دا ته چې په دوکه کې پروت یو د هغې دپاره منډې وایې که نه، دار حقیقتها متاع یذهب. د دې دنیا حقیقت دا دی چې دا د فایدې سامان دی، د لږ وخته پورې او ختمېدو والی. نو تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. شاعر وایي هغه بیا څه ځای شو او هغه څه کور شو چې هغه همیشه پاتې کېدونکی نه دی، د هغې نعمت هغه ختمېدونکی دی. او ځکه ما یو درس کې دا خبره کړې وه او کېدای شي تاسو اورېدلې وي، هغه ما دا خبره کړې وه چې دنیا نیمګړې ده. دلیل پې دا دی چې دا نیمګړې ده چې د دې غم هم همیشه دی او د دې خوشحالي هم همیشه دی.